زور پاک نه د مکې خلکو یو ځل مطالبه وکړه، وی مونږ له یو معجزه داسې راکړه چې هغه زمونږ د خوښې وي. وی هغه څنګه؟ وی هغه داسې چې مونږ او ته ناست شو او د اسمان نه یو کاغذ زمونږ په نوم راشي، د خط مونږ ورته ګورو چې د اسمان نه را روان دی او هغه د مونږ په نومونی، مثلا د ابوجهل په نومې، او خدای ورته خط راولیږي، مونږ ګورو چې خط د هغه ځای نه را روان شو، مونږ له راورسېد او په هغې کې یې لیکلي چې دا زما پیغمبر د ایمان پرې راوړی. نو حضور پاک یو ځل لکې داسې رالی، یاره که دا معجزه ښکاره شي خو دا قوم به مسلمانان شي. الله وی دا خو د بېعزتۍ خبرې دوی کوي. د دې نه مخکې د موسی علیه السلام قوم څومره خطرناک سوالونه کړي. موسی علیه السلام ځان سره قوم بوته کوهي تور ته، تورات یې راوړی، دا خدای راکوي نه منو. هغه قوم چې د هغې مخکې فرعون خدای تباه کړ، هغه قوم چې د هغې په مخکې د فرعون لوی لښکر خدای په دریاب نوستې نابود کړ، هغه قوم چې په دریای نیل باندې خدای پورېسته او خدای ورته په دریاب کې لارې جوړې کړې، او هغه قوم چې په سترګو به ورته من او سلوا راتلل، ترنجبین او ملزان او سیسې به ورته راتلل، هغه قوم چې په وادي تیه په لوی میدان کې به یې په سر د وریځې سوری سره د دې نه هغې بعضې کسانو وویل نه مونږ بوځه چې مونږه خدای راته ووایي چې او دله ما کتاب ورکړی دی. ښځه ډېره ښه ده، دا به مو کوم فرمایشي معجزه مونږ غواړو داسې. نو موسی علیه السلام کوهي تور ته دوی بوتلل، وی الله دوی سره څو خبرې وکړه، ورته ووایه چې دا زما پیغمبر دی او دا ما کتاب ورکړی دی. نو دوی بیا څه مست شو، وی نه مونږ ته خدای ځان وښیي، ارنا الله جهرة چې مونږ ووینو. فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون، نو یو مضبوط ګړس پرې راغی، یو تندر، دوی کتل یو بل ته وساګانې ته ووتې. الله په دې پوهېږي، الله وایي چې ښه که ته وله معجزه دا راوباسې نو زه یو نفق په ځمکه کې سورنګ وکنه او سلما فی السماء، اسمان ته په وړو خېجوفه، نو که معجزه راوړې زه نه کوم دا معجزه، دا خو دوی بیا د بیا کوي، بیا به وایي چې ښه مونږ ته خدای ځان وښیي چې دا خط رالیږي نو خدای دې مونږ ته زمونږ مخکې ولیکي، که دی ویلی وی ښه مونږ ته خدای ځان وښیي، دا بیا به څه کوو، دا خبره په ځای ودرېږي نه ودرېږي. نو ما خبره دې پورې کوله چې معجزه دا د الله په خوښه او د الله په اختیار ده، چې خدای غواړي نو وشي، چې خدای ونه غواړي نه کېږي. یو وخت به داسې و چې په رسول الله مبارک به لوږې نارې تېرېدلې، په صحابهو به لوږې او نارې تېرېدلې او په خېټه به یې کاڼي تړلي و، کاڼي. لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روت د غرمې په ټیم کې، نو حضرت ابوبکر صدیق وله مخې له ورغی، نو حضور پاک ورته فرمایي ابوبکر دا خو ده بار وتو ټیم نه دی، غرمه کې خلک خوب کوي وده کېږي، دې وخت کې څه کوې؟ د الله رسول وي راووتم، خوب نه راته، نو مې که زه رسول الله مبارک ووینم او د مخ مبارک ته وله لږ وګورم. لږ ساعت پس حضرت عمر مخې له ورغی، عمره دې وخت کې څنګه راووتې؟ بس عمر خو جذباتي و، وی صاحب لوږې را په مخه کړې خوب نه راته. حضور پاک وفرمایل زه موږیم، ما ته هم لوږه لګېدلې ده. وی ځای چې ځو، یو صحابي دی حضرت ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه، ترمذي شریف کې دا حدیث دی، د هغه باغ ته لاړل. نو پخوا به په دې باغونو کې دوی سره دننه ښځه مو اوسېدله، بچي به مو اوسېدل، باغ کې به باغ نه به یې دیوال تاو کړی او دننه و پکې کوټه وه، نو ده سره ښځه اوسېدله. نو چې دی ورغې نبي علیه السلام حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما، نو د ښځې نه یې وله تپوس وکړې این صاحبکې، ملګری دې څه شو؟ هغې ورته ویې تللی دی اوبه راوړي، لکه د مدینې عامې اوبه مالګیجنې وې، نو بعضې کویانو چې د هغې اوبه خوږې وې، نو یې اوبه راوړي خوږې اوبه. دغه دی چې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه راغی او مشک یې غاړې ته اچولی و،
نو نبی علیہ السلام ته م ورته رغاړوت، حضرت ابوبکر ته م ورته رغاړوت، حضرت عمر ته م ورته رغاړوت، مشک یې کېښود او بیا په یو سوري باندې یو څادر یا بستر خور کو او درې واڼه یې پې کېنو. ګوره د سور وزو نار او اوږي دي، معجزه نه ښکاره کېږي. ابوالهیثم رضی الله عنه لاړو، د کجورې نه یو غونچکې را پرېښ کړو او نبي علیه السلام ته یې مخکې کېښود. حضور پاک ورته وفرمایل ابوالهیثم تا به پکې مونږ له پخې کجورې را غونډې کړې وې، نو غونچک ته ولې راوشوکه؟ وی د الله رسول زما دا ارمان دی چې تاسو ځان له خپله پکې خوښې کړئ، که پخې خورئ که کچه خورئ، او بسر ورته وایي نیم پخته چې کوم یم خوښې، او بیا چاړه را واغېسته او څاروي یې ولالالو. نو حضور پاک ولا آواز ورکو، وی هلکه ګورې ته خو مونږ له څاروی لالې ګډه یا چیلې، خو ګورې ذات الدر د پیو والا لاله نه کې چې تاسو له پی کوئ. هغه وی ښه، نو چیلې یا ګډې ولا لال که، نو هغه یې پوخ کو. نو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر حضرت عمر هغه غوښه وخوړله او لږ خوب یې وکړو او د هغه مشک نه اوبه وڅښلې په کنډول باندې. نو څه وایي ګوره د څو ورځو اوږې او نار، او صحابه د څو ورځې اوږې او نار چې په خېټو یې کاڼي تړلي. حضور پاک وفرمایل وی هذا من النعیم، دا هغه نعمت دی الذي تسألون عنه یوم القیامه، وی د دې نعمت به د قیامت پر ورځ خدای تپوس کوي. یخې اوبه دي ماء بارد، او یخ او خوږ سوری دی او خوراک در باندې خدای خوړ. یعنی قسم دی چې حضور پاک له خدای داسې خوی ورکړی چې د الله د نعمت پې ډېر زیات قدر کاو. دا بیا نه وي چې دا خو ما 3 ورځې پس ومونته، دا مې میاشت پس دا خوراک وموند، دا خو ما خېټې پورې کاڼې تللي دي، دا خو داسې وږي ومونږ چې مونږ له د غرمې خوب نه راته. د نعمت قدر به کوې. نو پوه شو چې د دې سړي غلام نشته، یو یې ښځه او یو دی دی. نو نبي علیه السلام ته ورته ووایي لکه داسې معلومیږي لکه چې نوکر خادم دې نشته وي، او وی چې ما له کله غلامان راشي راشه چې یو دله درکم. نو نبي علیه السلام له چا یو 2 غلامان راولېږل. نو دې خبر شو نو ورغی، وی د الله رسول تاسو ویلي یو دا 2 غلامان دي، اختر یو پکې خوښ کا، ایهما شئت چې کوم دې خوښ یې ځان له خوښ کا. هغه وی د الله رسول ته راله خوښ کا. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل ښه دا بوزه دا مې په منځه لیدلی دی، دا منځګزار دی، دا پکې بوزه. نو خو ګورې واستوصي به معروفا، نیکي ورسره کوه، خیر ورته ورسوه. ګورې مطلب دا چې ورسره ښه سلوک کوه، خوراک ورکوه، اوبه ورکوه، کار پې کم کوه، غصه ورته مه کوه، وهې مه. نو لاړ ښځې دی غلام بوته، وی ښځې وی نبي علیه السلام خو دا غلام راکه، وی راته یې وی چې ګورې ښه سلوک ورسره کوه. ښځه څومره عجیبه ښه ښځه ده. وی ای سړیه، وی د پیغمبر علیه السلام د خبرې مقصد ته موږ نشو رسېدی، هله به ورته رسو چې ازاد یې کړو. ځکه وی ښه سلوک وکړه، نو ښه سلوک دا دی چې ازاد یې کړو، سره پې خپل خدمتونه کوه. وی ځه هو حر لوجه الله، وی د خدای په نوم آزاد دی، رامره آزاد یې. صحابو به داسې د پیغمبر مبارک په خبر عمل کو، حالانکه د حضور پاک مقصد دا نو چې آزاد یې کا، د هغه مقصد دا چې ښه سلوک کوه، هغې بس ښه سلوک دا دی چې آزاد به یې کو. نو چې حضور پاک ته خبره ورسېدله، نو نبي علیه السلام څه وایي، وی هر چا له خدای پاک یو مشیر ورکړي، ښه مشورې والا او خرابې مشورې والا. دا دی ګوره دې سړي له خدای داسې ښځه ورکړې ده چې ښه مشورې والا ده. حالانکه په دې غلام کې خو ډېره فایده ښه دی ته وه، هغې له به یې خشاک راوړو، هغې سره به یې خشاک نیماو، هغې له به یې خدمت کاو. لیکن وایي نه، د پیغمبر مبارک وینا ده چې ښه سلوک کوه، راشه آزاد به کړو، مونږ کوو خپل خدمتونه. نو وی چې چا له خدای ښه مشورې والا ورکړو نو دا کامیاب شو، او چې چا له خدای خراب مشورې والا ورکړو دا بیکاره دی. خبره مې دې پورې کوله چې دا دې په نبي علیه السلام لوږې تېرېږي او نهرې پې تېرېږي، لیکن خیرې پورې کاڼې تلي. بل دې څه چل کېږي، بل دې څه کېږي، بل دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دی، خوراک نشته، چا سره شته او چا سره نشته، بلکل وږي دي صحابه. حضور پاک فرمایل که چا سره څه وي راوړی، نو چا یو کجوره راوړه، چا یو لپه ستوان راوړل، چا 2 لپې راوړل.
هغه میدان کې واچول. نبی علیہ السلام مبارک هغه وړه کول ټول یې یو ځای کړل. وی راشئ وړئ، هر یو ته لوښې ډک یوړه، هر یو ته لوښې ډک یوړه. دا معجزه شو د نبی علیہ السلام. نو ګوره دا الله پیغمبر تړه کې واچي چې داسې کېږي، کله و تړه کې نه اچوي چې داسې نه کېږي. نو معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه، دا چې الله کله غواړي نو دا ښکاره شي، او که الله نه غواړي نه ښکاره کېږي. او معجزه څه شی دی؟ دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل. الله چې د پیغمبر دین ښکاره کوي او غالب کوي، نو یو دلیل یې ګډ دا معجزه ده. په ترمذي شریف کې حدیث دی، یو باندیسی راغی حضور پاک مبارک ته کېناست. نو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکوي لکه مسلمان شه. هغه ورته وایي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی؟ نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی که د اونې د غونچک ته اشاره وکړم او دا د ځمکې ته راښکته شو، ځمکې له راورسي، او بیا ورته اشاره وکړم او خپل ځای له واپس ورسي، وبه منې؟ هغه وی بلکل یې منه. دا اوس معجزه شو. دا اوس الله لکې واچې حضور پاک ته. د انسان دله او د خدای په منځ کې ډېر مضبوط تړون دی. ته به نه خبره او ستا له ته به خبره راغورځولي. نو که عام نیک سړي ته اړه ته داسې یو خبره راشي نو کشف ورته وایي، الهام ورته وایي. او چې پیغمبر ته راشي د هغه د وحی په ذریعه راځي، هغې ته منکشف وایو، پیغمبر ته هم کشف او الهام کېږي. خو زمونږ کشف الهام څه یقیني شی نه دی، او د پیغمبر کشف الهام وحی وي، هغه مضبوط او یقیني خبره. نو یې که داسې وکړم وبه منې؟ هغه وی او بلکل. نو حضور پاک د اونې غونچک ته اشارت وکړو، نو غونچک ځمکې له راورسېد. نو بیا یې ورته اشارت وکړو، نو واپس خپل ځای له ورسېد. بس بانډیسي کې دا معجزه وکړه واقعي. نو بانډیسي کلمه شهادت وی او خدای پاک مسلمان. لیکن ډېر خلکو د حضور پاک معجزې لیدي دي منلې نه دي، خو چې غوښتي دي او منلې نه دي نو خدای تباه کړي. لکه د هغې زه د یو دوه درې مثاله درکوم. ابو جهل نبی علیہ السلام ته یو معجزه راته وښایه. څه معجزه؟ وی دا سپومۍ راله په منځ دوه کړه. نو څونه غټه خبره ده. او دې وخت کې نبی علیہ السلام په جبل ابي قبیس د پاسه ولاړ و، شپه ده، او دا ټول کافران مشرکان ته راتاو دي. مطلب دا چې دا خو ډېره ګرانه معجزه ده، نو دا به دې ونه کړي چې موږ به پسې لاسونه وټپو. فسادیان خلک دقه وي. د فسادي سړي مقصد د بل توهین وي او د بل سپکول وي. نو پیغمبر علیہ السلام یې حکم داسې وي، او نو نبی علیہ السلام سپومۍ ته اشاره وکړه. نو سپومۍ په منځ دوه ځایه شوه، نیمه د غر نه یو خوا شو، نیمه د غر د پاسه وه. بیوسم اقتربت الساعة وانشق القمر، قرآن شریف کې الله فرمایي وی دا د قیامت نښې دي، دا د قیامت نښه چې وی کتل وی دا دې خو په موږ نظربندي وکړه. جادو دی وکړه، جادو نظربندي. وی ښه نظربندي خو په تاسو کوم که نه وي، او وی زه ستاسو کومې قافلې چې شام یمن خو یو خوا بل خوا تللي دي، او وی راشي هغې ته تپوس وکړې چې دا صرف نظربندي وه او په حقیقت کې نه ده شلېدلې، نو خو تاسو باندې مې نظربندي وکړه. او که په حقیقت کې شلېدلې د نورو خلکو نه تپوس وکړې. نو چې قافلې به راتلې چې څوک میاشت پس، څوک 20 ورځې پس، څوک 15 ورځې پس، نو دوی به ورته ویل لکه په پلانکۍ شپه قافله خو اکثر د شپې سفر کوي ویښئ، په پلانکۍ شپه خو هم څه ناشنا شی نه ولیدې؟ یاره وایي نور ناشنا نه، خو دا سپومۍ په میان دوه شوې وه. وی ځکه نظربندي خو مې په تاسو وکړل. یو جادوګر به نظربندي په هغې خلکو کوي چې میله کې ته کم خلک ګیر چاپېروي، نو په لرو په کورونو کې په خلکو نشي کولی. یاره وایي ستا داسې جادو دی چې دا په ټوله دنیا چلیږي. ابو جهل د حضور پاک څومره لوی دشمن و، دومره لوی دشمن چې هغه د پیغمبر او د هغه مقصد سو مشري ختمې ده. که د مکې خلکو په نبی علیہ السلام ایمان راوړی وي او پیغمبر علیہ السلام خپل مشر ګڼلی وي، خو د هغه مشري خله که نو د دې خپلې مشرۍ د تلو د وجې نه پیغمبر علیہ السلام ته به تکلیفونه رسو. یو ځل حضور پاک په بیت الله مبارک ته ورغی او د ابو جهل لرګي را خلاص کړل، او داسې پیغمبر علیہ السلام له تکلیف ورکړه، غزارونه یې ورکړل چې وینې ترې روانې شوې. د
ډېر خپه او پریشانه حضور پاک کورته نه. نو دا حمزه رضی الله عنه ترو د هغه یو وینځي دا حالت ولیده، نو راغې نو د حضرت حمزه صاحب ښځې ته یې وویې یاره وی نن خو محمد سره ډېر لوی ظلم وشو صلی الله علیه وسلم. ابو جهل وره ډېر وواو او وینه ترې روانې شوې، هغه ورته غږ هم نه کوه. پیغمبر علیه السلام ته دې وخت کې د الله د طرف نه اډر و چې څوک تا سره او صحابو سره دې هر څه کوي نو جواب به هم نه ورکوي، بدل به هم نه هلې، هېڅ به نه کوي، ډېر تکلیف یې ونه ورکړ. نو چې حمزه ښکار له تللی و، حمزه رضی الله عنه دې وخت کې لا مسلمان شوی نو چې راغی نو د پیغمبر علیه السلام چاچي وه د ښځه، هغې ورته وی حمزه وی نن خو ستا هغه یتیم ورواره چې دی د هغه مړ ورور زوی دی د عبدالله زوی محمد سره ډېر لوی ظلم شوی دی. ښځه ورته وی هغه څنګه؟ یاره وی دومره ظلم ورسره شوی دی چې دوستان خو څه کې دشمن به هم پرې دړدېږي، دشمن به هم پرې دړدېدلي. ښځې وایه څه چل شوی دی؟ وی ابو جهل نن ډېر غزارونه ورکړي، دومره چې وینې ته یې وبهېده. وی ښه بس هغه د ښکار هغه لیندې لاس کې واخېسته او کېنه ناسته، والله که اوبه څکم ډوډۍ وخورم تر څو چې مې د یتیم ورواره بدل نه اخېستی. نیغ لاړ ابو جهل ملګرو سره هم هغه د بیت الله خوا کې ناست دی او هغه د لینده لرګي یو چت کو ابو جهل دی سر لره وبراو او داسې وډبه او داسې چې سر یې وله مات کو وینې په ابو جهل لا ماتې شو. او ورته وی تا څه خیال دی چې زما یتیم وراره دی د ده څوک شته نه؟ د ده د دې دونه بې وسه شو بې کسه شو چې ته به یې وې د هغه خپل دین ستا خپل دین کار دی څه دی او زه د دې ورواره حمایتي ما ځکه لاس کې دې څه زورې راپاسه. داسې وشلقه ابو جهل چې وینې ترې روانې کړې. چې کور ته راغی نو پیغمبر علیه السلام ته یې ورواره بدل مې دله واخېستو، تا نه یې وینې بهیولې وې ما ته یې له زیاتې وینې وبهیولې او سر مې وله مات کړ، ټول وجود یې د وینو شور پور دی. خوشحاله شوې؟ حضور پاک ورته څه وایي؟ هغه هغه وخت سره خپلې وینې هم پاکولې. وی تره په دې نه خوشحالېږم. حیران شو، وی په څه خوشحالېږي؟ وی په دې خوشحالېږم چې ما سره مسلمان شي او کلمې شهادت ووایي. ما که خوشحالی زما بدلې ماله، زه خو الله رالیږلی یم دې له لیظهره علی الدین کله چې دا دین په نورو دینونو غالب کړم. نو ما ته به څوک کنځل کوي، څوک به مې وهي، څوک به مې شړي، څوک به یو څه وایي، څوک به بل څه وایي. نو ته به زما د چا نه بدل اخلې؟ زما جون خو همدغه دی اوس، زما جون کې اوس دمه نشته، آرام نشته، سکون نشته. زما جون ټول د دغه قصو سره او د والو د ویشتلو سره دی. څوک به مې په کاڼو ولي، څوک به مې کنځي. په دې نه خوشحالېږم په بدل، په دې خوشحالېږم چې زما دا کلمه ومنه، الله یې ومنه. وی خر واره په دې خوشحالېږي؟ وی ښه یې راته کلمه حضرت حمزه کلمه شهادت وی خدای مسلمان کړ. ابو جهل خدای وساتو، خدای هلاک کړ او دومره سخت ظالم چې یو ځل یې دومره ظلم وکړ چې د خپلې کوڅې مخې ته په لار کې کوي وکناو، هم د شپې پټ په نوکرانو کې څوک خبر نشي او داسې کوي او کناو ظالم بچي چې دنه یې جور کړ لکه د خون په شانتې، دنه یې وله خېټه جوړه کړه، جور یې کړه او سر یې وله تنګ کړی و. مطلب یې دا و چې دې کې څوک ورپرېږدي چې دی راونځي او د پاسه یې پې نرۍ نرۍ څانګې کېښودې او د پاسه یې پې خاوره واچوله چې چاته پته ونه لګي. دا د پیغمبر علیه السلام دپاره یو لټ جوړ کړ، لټ او ځان یې د قصده ناجوړه کړ. نو د حضور پاک مبارک عادت خو به ده چې څوک به بیمار و که کافر به مو نو تپوس ته به یې ته د قصد یې ځان ناجوړه کړو، چاته یې ورشئ محمد خبر کې صلی الله علیه وسلم. ما ورته مه یادوئ خو خبره یې کوي چې ناجوړه دی، نو چې راځي نو په دې لاره کې دې کوي کې به وغورځېږي، نو بس پکې به ختم شي. نبی علیه السلام چا خبر کړ چې ابو جهل بیمار دی، نو حضور پاک له خو خدای ډېرې ښکلې خوی ورکړې. قرآن وی انک لعلی خلق عظیم، تا له خدای لوی خوی درکړی دی، عظیم خوی. چې پیغمبر علیه السلام راته د کوی غاړې ته نږدې شو نو جبریل وله راغی وی مه ځه. ولې؟ وی دا خو تا ته خاوره ښکاري خو لاندې چختي بندګي پکې پروت دی او داسې ناتعترین کوی دی د راوتو انتظام هم نه کېږي.
مزه. نو حضور پاک واپس شو. نو چې واپس شو نو ابو جهل ته چا وویل چې خو راغی خو نیمې لارې نه واپس شو. نو بس دو خدای ړون کړونکي بعضې وخت الله بعضې وخت یو انسان څه کي ړون کړونکی. هغه دغه ته چا وی ملا جرګک ته. ملا جرګک چې دی نو دی اوبه معلوموي. سلیمان علیه السلام به ځان سره ګرځاو چې ما ته اوبه معلوموي چې دلته دومره اوبه دي او دلته دومره اوبه دي ځمکې لاندې اوبه معلوموي. قرآن شریف کې راځي. نو ملا جرګک تاسې د مثال دی. ملا جرګک ته چا وی په ځمکه کې 10 فوټه او 20 فوټه لاندې اوبه یې نه او چې ښکاري درته لټې ښودي لټه پخوا به د خلکو دا کورکوړی نیولې نو لټ به یې ورته ښودي. پخوا د په دم په دې وطن کې دا کورکوړې ډېرې زیاتې وې او خصوصا د دې لونو په وخت کې به دا کورکوړې ډېرې راتلې. زمونږ هم واړو دې خلکو به ورته لټونه یې ښودل نو هغه لټ به یې داسې جوړ کړه چې هغه به یې په شګو کې پټ کړه او صرف دانه به یې بره ښکارېده چې کورکوړه به راله او په هغه ځای به کېناسته نو لټ به پرې راتاو شو نو ګیره به شوه. نو ورته کورکوړې ته وایي 10 فوټ او 20 فوټ به ځمکه کې لاندې اوبه اینې او چې ښکاري درته لټې ښودي نو د شګو نه 1 انچ لاندې نه او ورته څه وایي او ورته عجیبه خبره کوي وایي دغه مې خدای پوره کړي دغه مې الله پوره کړي نو لنده کڼه شم او پې نه شمه نو چې ورشم ټس رانه وباسي. نو ابوجهل ته چا وي وی خو راغې تپوس ته دی خو د دروازې له راورسېد واپس لاړ نو ده ورمنډه کړې بس لون کوڼ شو اړو پوی نه شو ورمنډه یې کړه چې ولې لاړو پرېږده اواز ورکوم چې راځه راځه زما تپوس ته راغلی راځه خو چې ورمنډه یې کړې نو پوی نه شو نو مخه خپل کوی کې ورپرېوته. عبدالرحمن بابا وی که نه وی کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي بل ته کنده کنی نو خدای به دې پکې وغورځوي. نو حضور پاک ته یې کنده کدوله نو پکې وغورځېد نو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه شو نو خلک راتل رایستې نو رایستې چا شو هغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی و یو لټ جوړ کړی و هغې خو سر تنګ و او یې لاندې نه پلن و او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو دې په پوړی درمپایه راوختل او درمپایه هم راوچته کړه اوس به راوځي څنګه نو رسۍ به یې ښکته کړه نو رسۍ چا رایستې شوه خو چې څوک به په غاړه به ورپرېوته غاړه به نوره هم ورپرېوته هېڅ انتظام نه کېده او دوی وي مړ شوم پکې دننه چغې وایي د رسۍ کې باندې راوځي ځکه غاړه داسې تنګه وه نو دننه خېټه وه که نه نه شو رایستی نو ده ظالم په خپل آواز وکړه وی محمد راولې بغیر د هغه نه مې بل څوک نشي راوستی صلی الله علیه وسلم. نو حضور پاک د چا راشه هغه سړی کوی کې پروت دی او چل ورسره وکړه یاره خو د دواړو جهانو مبارک سردار که زه وی که نه بیا خبره که چل ورسره کوم نو ما به ورسره سم چل کړی یو څو سسکورې به مې دا غاړه والې وه چې ودرېږه چې په دا کوی کې دې ښخ کړم یا غونډ دا بشریان مې پرې ورغورځاو چې ورېږه چې سم برابر شي. نو نبی علیه السلام مبارک ورته ودرېده وی راودې باسم وی خدای دپاره وی په دې شرط به دې راوباسم چې ایمان به راوړې دا اوس ایمان راوړې د دې لاس باندې دې راوباسم دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دې نیسم بار دې راوباسم او که ایمان نه راوړې نو تکړه شه وی راوړم واده ده نو رسول الله مبارک لاس ورښکته کړه اوچت یې کړه او یو روایت کې راځي چې رسۍ ورښکته کړه او په هغې یې دغه وې سپاره طریقه چې یو معجزه شوه د حضور پاک یو معجزه شوه نو چې راویې ویسته وایي شاه اوس کلمه وایه که نه یاره وی ډېر غټ جادوګرې ډېر جادو چلیږي وی نه منه ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشي معجزې غوښتې وی لیدلې چې او دا معجزې خو د دې پیغمبر شته وی نه منلې بدر کې خدای داسې مردار که داسې رونیوه چې هېڅوک بچي او ټول ته وتښتېدل بدر کې مردار شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي وی حضور پاک وفرمایل چې یاره څوک به لاړ شي چې د ابوجهل حال ماله راوړي ځکه دا عفرا زامنو وی چې موږ وجلی دی نو وی ما وی چې د الله رسوله زه ورځم نو وی ورغلمه نو د کافرانو لاشونه پراته نو مې اړول رالول نو د ابوجهل لاش پکې راووته نو وی دې داسې و چې یخ شوی و لاس پویه کار نه کو خو بس
قریب الموت قریب المرګ. نو یو وخت کې مال یو څپېړه را کړې وه، نو مې چې ورېږه خپل بدل خو دې مخکې علم، نو په دې سینه مې وله یو خپل مضبوط ټوپ مې وله په سینه ووه. نو یې ما ته وایي چې د پلانکې زویه کنځلې وکړل. څوک یې؟ مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم. نو څه وایي هغه وخت کبر ډېر خطرناک شی دی. وایي په سینه یې لاس کېښود، وایي دومره غټه سینه به د بل چا لیدي؟ وایي ما ورته چې سینه دې پرېږده غټه ده او که وړه ده خو سر ده نه پرې کوم. وایي څه پې کې؟ ما وی نبی علیہ السلام لیوړم. قبر ډېر خطرناک شی دی. وی ښه چې پرې کې نو دا د ویښ کې پرې که دي سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت وي نو د سردار سر به ښکاري. ګوره قبر ته وی مې چې دار باندې پوره کوم، خو دا تپوس تنه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی؟ اوس خو دله ملګري ټول مکې ته وتښتېدل او دقه سر د نه پرې کوم پرېږدم دی نه، اوس دې څه خیال دی؟ وی ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه، وی چې په کومه ورځ نبي علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو اوس مې هم هغسې بدي شي. دا سپیرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړی یو داغ پیدا شي، دا د ګناه د وجې نه. نو که دې توبه وباسي او استغفار ووایي نو دا داغ ته خدای ختم کړي، او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي. نو که بیا توبه وباسي استغفار ووایي نو دا زړه وله خدای پاک او صفا کړي، او چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي نو داغ پاتې شي. نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پرې ورو ورو زیاتېږي، بیا ګناه وکړي ورو ورو زیاتېږي نو د هغې تک تور شي تور. ختم الله علی قلوبهم. بس خدای والا لړه تور کو، خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي، خدای په چا زیاتې نه کوي. الله پاک دا لړه تور که دا داغ یې ولګو خو د چا د وجې نه یې داغ ولګو؟ د ده د ګناه د وجې نه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. چې دې کومه ګناه کوي د هغې ګناه د وجې په زړه داغونه پیدا کېږي او زیاتېږي نو چې لږ تک تور شي د ګناه د وجې نو بس بیا دی بس مهر جباریت دی ته وایي. لږ تور شو تک تور. دا لته چې دا دین او د علم کومه لاره وه نو هغه لاره بنده شوه. نو د ابوجهل لږ تور وړو نو سر مې ترې پرې کړ او حضور پاک ته مې مخکې وغورځاو او ما وی هذا رأس عدو الله ابي جهل. دا الله رسوله دا د خدای د دشمن د ابوجهل سر دی سر. نو د مارونو خبره مې تاسو ته دې خبرې پورې کوله د پیغمبر علیه السلام معجزه. نو معجزه دا د حضور پاک د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل او ډېرې زیاتې معجزې د نبی علیه السلام مبارک کاره شوي. دا د نورو پیغمبرانو وی، خو یو څیز دی د نورو پیغمبرانو ډېرې معجزې وې خو چې هغه پیغمبر تللی دی معجزه مو سره تللی ده. او د حضور پاک یو څو معجزې داسې دي چې که هغه تلیم دی نو شته معجزې شته. لکه زه به یو مثال درکړم. د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر ډېر زیات، هغوی به جادو کاو. د رسو نه به ماران جوړول او د کونټۍ نه د لرګو نه به ماران جوړول. د سحر ډېر رواج و پکې او خلک د سحر نه مجبور و. ساحرانو له به پیسې ورکولې، دولت به یې وله ورکاو. نو خدای پاک د موسی علیه السلام په لاس کې داسې معجزه ښکاره کړه چې د زمانې ټول جادوګر یې توبهګار کړل. موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار ته ورسېد او ورته یې وی چې موږ دواړه زه او زما ورور هارون علیه السلام د خدای پیغمبران یو. نو هغې ونه منه. نو موسی علیه السلام ورته کونټۍ وغورځوله، د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو. چې اجدها خامار ته جوړ شو نو فرعون منډې کړې. اوهو خدایه دا څه په جنجال وړېدو، دا شی خو ډېر اوچته نه کړي. هله موسی شی نیسه کونټۍ مار راونیسه، ګورې په موږ پسې راغی.
دا مو بعضې تفسیرونه لیکلي دستونه و او څوک وایي اویاو شو څوک وایي اویا زره دا ما وی چا شمېرلي دي د دستونه به چا شمېرل څه لکه مطلب دا دی چې د یرې نه په سړي خامخا دستونه لګي څوک 4,500 یادوي او څوک 600 څوک 700 چا کاپي او قلم راغېستلی او شمېرلي دي جوړېږه اوس یې شماره نو د دې مقصد دی چې دا څوک لوی دستونه نو عموما اوس هم پښتو کې چې څوک ویېرېږي هلکه وي پرتوب ولا وګورئ وایي دا یو مقوله غوندې ده او څوک وایي هلکه ده خو به ډېر دستونه کړي نو موسی علیه السلام کونټۍ راوچته کړه نو هغه وایي چې دا خو جادو دی ورېږه جادوګر دله راغونډو نو موسی علیه السلام هم هوښیار وی راغونډ کړه نو د اختر ورځ باندې یو ځای کې به په مصر کې میله لګېده هغې له به د بانډو د یو ځای بل ځای خلک په ډېر لوی تعداد کې راتلل موعدکم یوم الزینه د هغې دغه ورځ باندې شوه او فرعون په ټول ښار او علاقه کې اطرافو کې کسان ولیږل وی چې څومره جادوګر یې راشئ نو جادوګر یې راغونډ کړل مصر خو د جادو دی اوس هم مصر کې جادو شته او ټولو ته وی ښه که مونږ دا موسی د لپړ که بیا به سي وی زما به داسې نږدې یې ما ته چې زما د اسمبلۍ او د مجلس شورا ممبران به یې دا ډېره ښه هغوی رالل او دنیا راغلې ده او هغوی کونټۍ او رسۍ په میدان وغورځولې هغې نه ماران جوړ شو لقېدل فإذا حبالهم وعصيهم څنګه دي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى په حقیقت کې چې ماران نو جوړ شوی خو نظربندي غوندې چل یې کړی و نو به لقېدل نو خلکو یې وګوره او قرآن وایي وجاءوا بسحر عظیم ډېر لوی جادو یې غورځاو قرآن وایي لوی جادو یې پیش کړ تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام لکې میره پیدا شوه چې خدایه دا خو هر یو جادوګر راځي او کونټۍ غورځوي هر یو جادوګر رسۍ غورځوي د هغې نه خو بلا ماران جوړ شو دا به څه کېږي الله ته یې پام کوه ګورې ونه یېرېږي فکر مه کوه مونږ د ملګري یو کونټۍ دې غورځوه چې موسی علیه السلام څنګه کونټۍ وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو او داسې خامار ته جوړ شو چې هغې هغه څومره رسۍ وکړو لرګونه ماران جوړ کړي و الواقع یې تېر کړل خېټه یې هم غټه نه شوه بس جادوګرو خو پوه شو ګوره ملا پیژني ناتفان پیژني جادوګر پیژني بس هغې خو کوی چې دا خو جادو نه دی بس د هغې پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی ټولو په یو ژبه وې چې زموږ د موسی او د هارون په رب ایمان دی ټول توبهګار شو دا معجزه وه د موسی علیه السلام او صیب لاس به یې دغه کې ومنډه د ترخ کې او چې راوبیسه د لاس نه به یې لکه د سپومۍ رڼا تله لیکن چې موسی علیه السلام لار معجزې هغه سره لوی معجزې وې ګورې معجزه خو د پیغمبرۍ دلیل غټه معجزه ډېر خلک په دې معجزو خدای مسلمانان کړل موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر خو چې موسی علیه السلام د دنیا نه لاړ هغه معجزه هم لاړه بس کونټۍ وروسته وه خو د هغې نه چې مان نه شي جوړېدی حضرت عیسی علیه السلام زمانه کې د حکیمانو او ډاکټرانو لوی رواج و ډېر لوی طب و اوس د زمانې لوی حکیمان به او لا علاج بیمارو علاج به کېده لیکن د دو بیمارو علاج چاله نه ورته یو د برګي برس او دویم چې کم سړی لون دی اوس هم د دې علاج نشته حضرت عیسی علیه السلام له خدای داسې معجزه ورکړه چې کم سړي باندې به د برس او د برګي مرض او لاس به یې پراخ که خدای به جوړو او چې کم سړی به ړوند و بلکې پیدایشي ړوند دا لږ خطرناک ړوند دي چې په سترګو به یې لاس راکړه نو خدای به جوړ کړه او دا خو لا وړې خبرې دي چې برس والا علوم جوړېدل دي په قبر به ته او چې مړي ته به یې اواز وکړي قم باذن الله نو مړی به هم جمدې شو د لحد نه به راووت نیغ به ودرېد دا غټې معجزې وې خو چې موسی علیه السلام لاړ نو معجزې مو ورسره لرلې ختم دا د هغه پورې وې د هغه نه پس دا معجزې نشته صالح علیه السلام د هغه دا معجزه وه چې خدای ورله اوښه ورکړې وه دې ته مطالبه کړې وه قوم کافر بچو داسې مطالبه کوله چې د آخرت پیدا پکې نه وه دنیا وه چې موږ داسې یو اوښه راوباسه
چې مونږ له پی راکوي. ډېره ښه ده. نو اوښه راووته. لوښي به دومره پی کول چې ټول به پې مړېدل، کېناستېدل به او له شله به. نو چې داسې اوښی چې پی ډېر کوي نو خوراک به هم ډېر خوري که په ارامۍ غوا خو پی ډېر کوي خو خوراک ته هم ټینګېدل ګران دي. د هغې خوله نه ودلېږي د خوراک نه. یا د چیلۍ او د غوا په نسبت میخه پی ډېر کوي نو خوراک هم ډېر خوري که. نو هغې به خوراک هم کو او اوبه به هم څښلې. نو یو ورځ یې وله مقرر کړه چې په دې ورځ به تاسو د چینې نه اوبه نه څښئ، دا به څښئ. او دې پلانکې علاقې ته به تاسو سرن له څاروي نه بوځئ چې دا پکې څرېږي. نو په هغې بده ولګېده چې دا ولې. نو هغه اوښه یې زخمي کړه. نو خدای پې عذاب راوسته. دا معجزه د صالح علیه السلام صالح علیه السلام لال معجزه هم ختمه شوه. عیسی علیه السلام نه دې مطالبه وکړه یو درستخان د خوراک پکار دی. ما نه وې دا چاټیان خېټور هلکه سمه معجزه د آخرت وغواړئ سپېره بچو. نو درستخان هل تستطیع ربک، دا ستا خدای دا طاقت لري چې یو درستخان په مونږ نازل کړي او ډوډۍ پې پرتې او خوراکونه پې پرتې او مونږ یې خور. خبیث بچو سمه معجزه وغواړئ، د دین وغواړئ، د آخرت وغواړئ، د جنت ته پیدې وغواړئ. نو څوک د اوښې پی غواړي، څوک من او سلوا غواړي، او څوک دغه غواړي دستخان. ظالمانو سب شی غواړي. وی نه نه دا څنګه کولی دی چې دا کار نشي کولی، طاقت یې شته که نشته. الله ته یې سوال وکړو خدایه دا معجزه ښکاره کړه. نو څه چل به مخلوق خو هغه زمانه کې کم و که نه، دی به راغون شو. نو یو سپینه وریځ به راښکته شوه. د هغه سپینې وریځې په میانځ کې به درستخان و. نو وریځ به ځمکې ته راورسېدله. نو درستخان به دوی لیده نه. نو بیا به تې وریځ ختمه شو درستخان به په ځمکه پاتې شو. نو په درستخان به څو لوی کب به پې پروت و غټ، رویت کلی لوګي به تې خته او ګیر چاپېره به تې د دنیا ترکارۍ او غوښې او میوې پرتې وې په پلیټونو کې. نو دوی به ورته کېناستل. نو ښه ده بسه به یې وواله او به یې خوړه. نو چې ښه به ماړه شوي اخوا به شو. نو بیا به وریځ راله دستخان به پکې پټ شو. نو بره به وخته. نو عیسی علیه السلام ورته وی چې ګوره یو کار وکړې هسې نه ذخیره اندوزي ونه کې، په جیبونو ګوتو کې پټه نه کې، دا کار ونه کې. نو هغې وی خو د خبیث بچي. نو هغې وی چې دا چرچته کېږي. نو چې څنګ بیا خوړه نو غلې غوندې به هغه زمانه کې خلک د پلاستیک نه ګوتۍ لري. اوس خو ښه دی چې پردي واده لري دا زره د پلاستیک ګوتې وړي. سړي څومره روجې نه خوري لکه ښه دی چې خوري، او خوري نه تور ته وړي. داسې ده که نه. یو خو ښځو کې نه یو مصیبت دی خفه کېږي دی نه، بلکې په سنتو د عمل وکړي چې پردي واده لري ټول د سیل مې واړه سلیمان بچي ځان سره بوځي. او لرې به وادي چته لرې او د دې لور به چېته په هغه دغه کې وادي په پېښور کې او په یو ځای بل دی به وادي په هغه باجا بابخیل او صوابۍ کې. او وایي بچې ټیلیفون نن سبا خو موبایل شته بچې د کاکا د ماما د ترور د زوی د واده دی او ټول راځئ. نو هغه هم خپل بچي ټول راولي او دی هم ورپسې خپل بچي سکول نه هم ورته چوټي کي او د سیل مې په واده ورشي. او چې په واده ورشي او لومبی غوی راشي نو پلاستیک ګوتۍ راوباسي مخکې یې وله تیاره کړي پکې غوړی ور واچوي. دا په شریعت کې ګناه نه ګوري. تاسو زه پوه کړم. زه خو راته ګوره واقع بیانوم خو دا واقع په رڼا کې راته د دین مسلې هم بیانوم چې تاسو پې پوه شئ په دې باندې چې واده لري یو کس وغواړي یو ورځه، چې د دوو درته وایي دوه ورځه، چې درته وایي ټول کور راشئ نو ټول ورځئ بیا. او که یو سپین ګیري ته وایي چې ته به واده له راځې نو هغه سره نوکر یا ډرایور تلی شي. که دې ورته یاد کړي هم نه نو تلی شي. ولې؟ ځکه هغه کوربه ته پته یې چې دی یوازې نه راځي، دې ته دلالتن یې ځه نه وایي. هغه ته پته یې چې دی بغیر موټر نه نه راځي، ډرایور به ورسره وي. هغه ته پته یې چې دی بغیر نوکر نه یا زوی نه نشي ګرځېدی. نو او سره پکې خیر دې تلی شي. او چې ډوډۍ له لاړ شي نو کور ته به نه وړئ. دا دې ته اباحت وایي، تملیک نه دی. دا چې څومره خورئ شي وخوره، کور ته به نه وړئ. البته که هغه درته وایي چې ځان سره یوسه یا دله په بند کي نو بیا له خبره ده بیا وړی شي. نور چې ډوډۍ له دې وغواړي نو کور ته وړل په منع دي په شریعت کې، دا ګناه ده. ګوره نو د دې مسلو نه ځان لږ خبر کړي. حلال او د حرامو ډېر خیال ساتئ. په حرامو خدای ډېر خفه کېږي
او رسول الله مبارک فرمای وی کومه غوښه چې د حرامو نه زرغون شي بس اور ورسره مناسب دی چې اور یې وخوري. نو حرامو نه ځان ساتئ. بعضې څیز معمولي غوندې شبهه پکې راشي او حرام بشي درته او تاله به لوی تاوان د آخرت درکوي. زمونږ خلک ته ځان نه ساتي. نو یو په دې ودونو کې دا خیال ساتئ. دا ډېر بې مصیبت دی. نابللې موادله بالکل نه دی. په دې پېښور کې دا جنټلمینان لري، جنټلمین پېژنئ؟ دا کباړ کې چې د 10 روپو پتلون اغوستی، کباړ کې د 10 روپو پتلون د شلو او د 10 روپو کوټ یې چولی او د 15 روپو هغه تورې چشمې یې چولي او کونټه یې لاس کې اغوښتي، ځان یې لوی سیکرټري جنرل جوړ کړي. نور غریب له اردوم نه ورځي خو شکل جوړ کړي، بوټان پالیس کړي او د اتوار فرض په شادي حال مختو کې وردن نشي. هلته خو شادي حال کې ډوډۍ وي که په شادي حال ورشي داسې شکل یې جوړ کړي چې هغې ورته دی نه سلوټ کوي سلام علیکم. زوی وایي د پلار به مې میل وی او پلار وایي د زوی به مې میل وی او هغه داسې شکل جوړ کړی خو پوره پولټیکلي جج ښکاري. هغه سیکرټري جنرل ښکاري. هغه ته څوک ویلی شي چې تا کاډ وښایه ښه مدیدار لاړ شي ډوډۍ وخوري او وښکو باندې جبه ومږي او راوځي په خېټه لاس راکاږي. بیا په بل شادي حال ورشي، بیا په بل ورشي. دا ډېره لویه ګناه ده او جرم. اکثر په دې ودونو کې موږ ته خلک وایي یاره جي موږ خو د 400 کسو ډوډۍ بندوبست کړو خو 600 پرې راغلل. موږ خو د 400 کړو 800 پرې راغلل. نو دا 800 د اسمان نه شیطانان خو نه راکوزېږي چې هغې یې خوري. دا بې دعوته خوري، بې دعوته پردی ډوډۍ راتلل دا په شریعت کې ګناه ده، دا ناروا دی او حرام دی. دې له بلکل نه ورځئ چې دعوت دله څوک درکړي نو ورځئ به. نو هغه عیسی علیه السلام ورته وایي چې خورئ دا شی خو ګورې ذخیره اندوزي به نه کوئ. نو دوی به غلې غوندې د جیب نه سامان راوویسته ټوکله موفله او د هغې نه به یې شیدونه راواخېستل بیا پکې وتړل او تختول به یې کورته. نو خدای ورسره څه چل وکړه؟ الله ورسره دا چل وکړو چې بیزوګان او خیندیران ته خدای جوړ کړل. پولیسي ته داسې کړل. اوس یې زموږ نه د خلپونه جوړ کړي دي خو ظاهري نه باطیني ګورې دا ټول ګند دی ګند تو کې د خدای نه لرې دی او د الله د رسول نه لرې دی. نو ما دا خبرې چې اورې نو خدای دې پرې د عمل توفیق درکړي. کوشش کوئ ورونو چې عمل پرې وکړئ. عمل ډېر ضروري شی دی. یوازې په دې کار نه کېږي چې په یو غوږ یې واورئ او په بل یې وباسئ او یاره ملا صاحب ډېر ښه تقریر وکړه. والله که په دې صفت کار کېږي هله به کامیابېږئ تاسو. زه ځان هم یادوم، زه او تاسو به هله کامیابېږو چې دا زه څه ویم په دې عمل وکړو. عمل نو خدای په لږو خبرو کې د عمل وکړو نو ډېره لویه خبره ده. او که د 15 ګنټې تقریرونه واورېدل او عمل دې پرې ونه کړو نو تبعی ده. نو دا معجزې د هغې پیغمبرانو وي چې لاړل معجزې ختمې شوې او د حضور پاک مبارک هم بعضې معجزې د هغه د ذات سره تعلق لرلې. لکه د ګوتو مبارکو نه به یې اوبه بهېدلې، ګوتو نه به نه بهېدلې. دا هسې مونږ خلک وایو داسې نه وه. یو موقع نه په ډېرو موقعو کې اوبه خلاصې شوې وې صحابو ته تږي تنده ولګېده. نو رسول الله مبارک به د لاس مبارک په اوبو کې کېښود. نو صحابه وایي د دې ګوتو په دې میز کې به اوبه داسې راخوټکوېدلې لکه د چینو په شان دی. اوس دا معجزه وه، دا د رسول الله مبارک سره وه چې هغې لاړل دا معجزه ختمه شوه. د هغه د صحابو نه یا د بچو د لاسونو د میل نه اوبه نه دي راوتې. یا داسې نور هم ډېرې معجزې شته. یو سفر کې یو صحابي وی اوبه نه وي. وی رسول الله مبارک یو څو صحابو ته چې لاړ شئ او اوبه وګورئ. ځکه ګیر چاپېر اکثر دا غرونه مرونه په دې سفر کې د غر شاته به چېرته چینی. وایي چې مونږ لاړو نو په لاره کې یو ښځه مخې له راغله. نو ښځه په اوښه باندې ناسته وه او د اوښې نه یو خوا یو مشک اورېداند او بل خوا ته مشک اورېداند. مشکونو کې اوبه وې او ښځه یې میاس کې ناسته وه. دې صحابو دې ښځې ته وې ودرېږه، ویې دروله. وی اوبه کم ځای دي، دا مشکونه دې کم ځای نه را ډک کړل، موږ ته دې وښایه چې موږ هم لاړ شو که نه. هغې ورته وی پرون دې وخت کې د ګودر نه را روانه شوې یم. یو شواروز مې شو، عربو کې اوبه ډېرې ګرانې، پرون دې وخت را روانه شوې. او وی خلک سړي مې نیسته بار دي نو دا اوبه والا زوړو. نو بس هغې هغه اوښه د پړي نه ونیمه او نبي علیه السلام له ښځه اوښه بوتله. وی صاحب دقه ښځې سره دې مشکونو کې اوبه دي او دا وایي چې یو شواروز اوبه لري دي. نبي علیه السلام هغې ښځې ته وی راکوشه
په قلاره په طریقه یې ورته ویې کوز شوه او ورته یې ویې خفه کېږه مس توبه نه کوم خو مونږ ته حاجت دی. هغې ویې زما نه کموی نو جسم خوښی نو حضور پاک د هغه مشکونو خولې یې کولاو کړی او بیرته یې راغېشتې. څومره صحابه چې ټول سیراب شو او صحابو سره چې څومره څاروي وو هغې مسکلې او صحابو سره چې څومره مشکونو هم ډک شو. ښځې ته یې ویې ښه دی ګورې ستا اوبه مونږ نه دي کمې کړې مونږ له خدای اوبه راکړې الله راکړې. بلکې صحابه وایي هغه مشکونه چې کله یې اوبه ربي علیه السلام را ایستلې نو یې دومره ډک نو لکه وروسته چې څومره ډک وو. نو بیا پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي دې ښځې نه مونږ ته خدای یو خیر راورسو په دې له څه تحفه راغونډه کړې. نو هغې وله سامان جامې جوړې ستوان کجوري چې څو راغونډ کړل نو یو غوټه یې وله کلکه وتړله نو ښځه یې په اوښ سوره کړله او هغه غوټه یې ورته مخکې کېښوده. ښځه خوشحاله شوه چې کلي ته لاړه نو خلکو ورته وي تا خو نن لیټ شوې پلان کې وی یو لاره کې یو سړی را باندې پېښ شو وی ما ورته کتل او زما اوبو سره لوبې ټوکې کېدلې دومره اوبه د مشکونو نه ووته چې د حد نه وتې او بیا د ما مشکونه هغسې ډک دي. یاره وی یا خدا هغه د آخرې زمانې پیغمبر دی رښتونی او یا غټ جادوګر دی د ځمکې او اسمان منځ کې د ده نه غټ جادوګر بل نشته او یا دا پیغمبر دی. نو صحابو چې به ردې په علاقه راتلل او جهاد به یې کو نو د دې نه ګیر چاپېره به یې جهاد کو د دې ښځې قوم ته به یې غږ نه کو. نو دې ښځې یو ځل دا قوم راغونډ کو چې تاسو پوهېږئ دا صحابه راځي او ګیر چاپېره په نورو علاقو کې جهاد کوي او مونږ ته غږ نه کوي دا قصدن مونږ پرېږدي هغه د ما د اوبو هغه شی پړه کې پروت دی دوی ایمان ترې نه راوړو نو دا ښځې سره ټول قوم ودرېدل او ټول لاړل او په رسول الله مبارکي ایمان راوړو. نو بهر کې معجزات د حضور پاک دغه خو هغه د هغې د ذات سره خو یو لویه معجزه د نبي علیه السلام مبارک هغه د هغې په ژوندم و اوسم ده او بیا به مې چې هغه قرآن شریف دی. قرآن شریف د حضور پاک په معجزاتو کې غټه معجزه ده علمي معجزه ده علمي او د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مو او اوسم ده او بیا به مې انشاءالله. بهر کې د قرآن شریف د معجزې متعلق خبره لږه نیمګړې پاتې شوه او دا تقریر هم پوره خلاص نه شو نو باقي خبرې که موقع وی انشاءالله آینده جمعه کې به درته بیان کړم. دیوی دا یو ملګری دی د جلاله اوسېدونکی د شمرود مې نوم دی ورور یې په سعودي کې دی مړ شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي. دا یو مریض دی او تکلیف دی ورته الله دې ورله شفا ورکړي. دوستا خو دې سوال پوه نه شوم توبې اعلان وکړئ عطامد استاد دعا وکړئ زمونږ د میرې عطامد استاد وفات شوی دی نن یې درېیمه ده الله دې مغفرت نصیب خدای دې وبخښي او ده راته څو دوه کسه یاد کړل د الله خان حاجي صاحب کور دی د خان حاجي صاحب کور او ظفر استاد تبر د ظفر استاد تبر وفات شوی او د څو څلور نیم به جنازه را دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله یې وارثانو له صبر ورکړي. الله چې څومره مردګان وفات دي ټول وبخښي. خدای چې څومره بیماران دي ته وله شفا او روغ صحتونه ورکړي. اله العالمین چې چاته څومره پریشانۍ دي هغه وله په خوشحالو بدله کړي. زمونږ د جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه ملګري راځي هغه پېښور نه سوات نه ملګري راځي بونیر نه هغه ریګي نه یو ځای بل ځای نه ټولو ته دعا وکړئ چې څومره میلمانه راځي خدایه ټولو له په یو قدم اجرونه ورکړي. خدای د زړه مقاصد یې پوره کړي. الله چې په دې په نیک نیت راځي په ښه نیت راځي د الله د رضا دپاره چې څومره څوک سفر کوي او د الله د رضا دپاره چې څوک ملاقات لره چې ځي نو نبي علیه السلام فرمایي چې تر څو کور ته واپس نه رسېدلی نو په دې تلو راتلو کې او یا زره فرشتې ورته دعاګانې کوي. نو خدای پاک دې ټولو له خیر برکت اجرونه عافیتونه ورکړي خدای دې بچي کامیاب کړي. الله زموږ د ټولو د بیت الله حجونه عمرې نصیب کړي او خدایه تم د پریشانو نه وساتې او تم د غمونو نه وساتې او تم د هر قسمه دنیا او د آخر د مصیبت فتنو نه په امن کې وسات او د رسول الله مبارک صحیح اتباع زموږ نصیب کړي. او بل ملګری کارخانو مارکیټ نه موږ ته ټلیفون وختي کړی دی په خپل هم ناجوړه دی مور هم ناجوړه ده الله دې ورله شفا ورکړي او خدای دا راغلی جمع ټوله قبوله کړي. زموږ دا بیان چې څومره خلک اوري که زنانه دي که نارینه دي د دنیا او د آخر برکات او خوشحالۍ نصیبه کړي.
او خدای په مسلمانانو چې دی وخت کې په کومو ملکونو کې څه تکلیفونه تیریږي خدای هغه والا په خوشحالو بدل کړي د دغې تکلیفونو مصیبتونه الله خلاص کړي اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا